تاسو په هغه ریاست کې یا د هغه پارلیمان یا د هغه مشرۍ سره مه ملګري کیږئ چې هغه کې تاسو رایې ته احترام نه وي، تاسو خپله رایې شریک کولی نه شئ، نه ازادي رایې درته نه او یا ستاسو د رایې هغه خیال نشي ساتلی کېدی. لکه اوس په دې وخت کې که موږ وګورو چې په پارلیمان کې محسن داوړ یا دغه شانتې عثمان کاکړ لالا بیا دغه شانتې سردار حسین بابک صاحب او که هغې چېرته د امن یا د ازادۍ یا د اختیار یا د خپلو وسایلو خبره کوي نو د هغې ته د مرګ دړکې ورتلی کېږي او بیا هغې دغه شانتې خاموش کېږي په زورونو باندې او هغه خپل هغه خبرې ته نه پرېښودلی کېږي. آیا د داسې پارلیمان نه د داسې غلام پارلیمان نه یو غیر پارلیماني عام تحریک ضروري نه شي کېدی؟ داسې ده که نه، پارلیمان کې که ګټه کوي که نه نو هله به ته کېږي چې ته قامي خلک په اکثریت کې د پارلیمان څوکۍ ته ولېږي. یو سړی دوه په پارلیمان کې ګټې نه شي کولی. ما خو مثال درکړو 15 د پښتونخوا نمایندګۍ دي، خو سوال دا دی چې په دې کې د قام نمایندګان څومره دي. دا ګناه د پارلیمان نه ده، دا د قام ګناه ده. قام کې کمزورۍ دي، پارلیمان بېواکه دی، پارلیمان بلواکه دی. په ضد د دې چې موږ د پارلیمان نفي وکړو، موږ له د پارلیمان د ازادۍ خبره پکار ده. په امریکا کې پارلیمان مسلې حل کوي، په هندوستان کې د هند مسله د پارلیمان حل کوي، په ټوله نړۍ کې د نړۍ د قانونو پارلیمانونه مسلې حل کوي. په دې ریاست کې پارلیمان ولې نه حل کوي؟ بېواکه دی. نو راځئ چې د واک جګړه وکړو. د واک جګړه څنګه ده؟ د واک خلک وله ولیږو چې نه غلي کېږي، چې نه خاموشه کېږي، کمپرومایز خلک نه وي. په قام نمایندګۍ د قام لاړ شول ته د قام خبره نه کوي. نو دا ګناه د پارلیمان نه ده. که ته د دغه د سټډي سرکل کې موږ دا خبره کوو څومره اثر دی، څومره ګټه به وکړي، لږه او ډېره. خو همدا خبره چې هلته د پارلیمان په پلور وشي او د کراچۍ پورې ټول پاکستان یې واوري، دا به ښه نه وي؟ خو سوال دا دی چې دومره خلک یعنې دومره خلک د قام نه خبرې دا موږ پارلیمان له څومره لیږلي. زه خو نه پېژنم کم از کم د 45 کسانو کې چې نوم یې نه راځي، نوم چې سړی نوم څه دی. حالانکه سیاسي کارکن چې په امریکا کې هم موږ یې پېژنو، سیاسي عمل خو ډېر ښکاره که نه. خو د دې خاورې سړی دی چې خوځي نه، حرکت یې نه، نو خدای شته که زه خو یې پېژنم. که تاسو یې پېژنئ د خپلې حلقې د سړي نه بغیر نوم موږ له د چا نه راځي. دا ځکه چې سیاسي د قامي خبرې سره تړل شوی نه دی. نو مسله پارلیمان بېواکه دی، دا منو. خو د واک جګړه پکار ده. که د پارلیمان نه انکار وکړو نو بل حل کم دی. د مسلې حل خو یې د واک سره تړلی دی، د اختیار سره تړلی که نه. نو چې د اختیار سره تړلی دی او ته د اختیار ځای هم پرېږدي او د هغې لپاره جګړه نه کوې نو تا خو نور هم دا پورم بل چا ته پرېښودو، بیا به د هغې نه نورې ګټې غلطې پورته کول کېږي. ځکه موږ له صحیح خبره پکار ده. پارلیماني سیاست په خپل ځای فرض دی، صحیح سړی قام دی ووټو د قامي مسلې په بنیاد باندې استعمال کی او په قام کې د قامي شعور دپاره هلې ځلې ضروري دي. یوازې صرف د ووټ سیاست نه، په دې قام کې نورې مسلې دي، د هغې لپاره منظم حرکت دا پیل کول پکار دي.